سلامونه، مینه او احترامات مې ومنئ. هیله ده چې تاسې ټول به روغ جوړ یاستئ. یو ځل بیا صحت سمسور یم او تاسې ته د خپل یوټیوب چینل څخه د پل سوخته د ناول د دوهمې برخې سره حاضر شوی یم. په دې هیله باندې چې د ناول دا دوهمه برخه را سره په مینه واورئ. دا چې څه پکې پیښیږي راځئ نو زه درته وایم، تاسې راته غوږ شئ. لومړی کیسه: زه څه ډول روږدی شوم. په حقیقت کې د خپلو ځواکمنو ټلویزیوني خپرونو په لوړه سطحه کې واقع وم. زما پروګرامونه د نورین د څیړنیز او پرمختیایي ژورنالیزم د ټیم لخوا چې د هغې په راز کې هم خپله واقع وم، هره اونۍ جالبې پیښې رامنځته کولې او زما د پروګرامونو له لارې د نورین ټلویزیون رئیس هم ستر باور او نوم خپل کړی و. په ورته وخت کې زما برنامو یا پروګرامونو له لارې نورین ټلویزیون ته ډېرې اعلانونه راټولېدل، خو له بده مرغه بیا هم د نورین ټلویزیون رئیس زما معاش پر ټاکلي وخت نه راکاوه. په 3 میاشتو کې ما او نورو کارکوونکو ته د 1 میاشتې معاش راکاوه. د پیسو پرستۍ حس یې ورځ تر بلې زیاتېده او ما په یو ډول سره د نورین ټلویزیون د رئیس د ناځوانیو پر وړاندې ځان غلی نیولی و. شهرت هم یو عجیبه څیز و چې زه یې هڅولم څو په خطرناکو پروګرامونو کې ځان څرګند کړم. یوه خبره وه، که څه هم چې معاش یې په خپل وخت نه راکوه، خو زه ورځ تر بلې مطرح کېدم او شخصیت مې لا ځواکمن کېده. محمود رهګذر د هیواد د سینماګرانو له جملې څخه و. زه له هغه سره د یو فلم په پرانسته کې اشنا شوم. وروسته هغه څو ځلې زه میلمه کړم. په هغه وخت کې نوموړي په بادام باغ کې یوه کوټه نیولې وه. زه نه پوهیږم چې دا کوټه په څه خاطر او څه ډول نیولې وه. زه به یې هر وخت هلته وربللم او په ګډه به مو په نوموړې کوټه کې شراب څښل. د نورین ټلویزیون رئیس په داسې حال کې چې زما د ښو پروګرامونو له برکته یې ډېرې پیسې ترلاسه کولې، هغه به یې په خپلو ساعت تیریو مصرفولې. وخت نا وخت به یې تاجکستان ته سفر کوه او هلته به په میلو او چړچو ورکو. دا چې کله له یوه اوږده سفر څخه کابل ته راغی، ما ته یوه ډالۍ راوړې وه. یوه شپه مې د بابا جانیانو یعنې صوفیانو په اړه یوه څیړنیزه خپرونه پر لار اچولې وه. دی هم له تاجکستان څخه افغانستان ته راغلی و. دا وخت زما خپرونې په ژوندۍ بڼه خپرېدې. د خپرونې د لومړۍ برخې له پای ته رسېدو وروسته د دفتر اجیر ما ته سټډیو ته راغی او ویې ویل: رئیس صاحب وایي چې کله د خپرونه پای ته ورسوله بیا زما خواته راشه. د دفتر په 4م وروستي منزل کې د مهمانۍ بیله کوټه درلوده. کله چې د خپرونې لومړۍ برخه پای ته ورسېده، زه هم ورجګ شوم. کله مې چې د کوټې دروازه پرانسته، ګورم چې له خپلو 2 نورو ملګرو سره ناست دی او په ګرمه هوا کې 4 لینه برېښنایي بخارۍ روښانه ده. دا زما لپاره ډېره جالبه وه. ومې ویل: رئیس صاحب څه شوي دي؟ فکر کوم په تېروتنې سره مو د پکي پر ځای بخارۍ روښانه کړې ده. مسکی شو. د خپلو ملګرو خواته یې وکتل او ویې ویل: او لیونیه، هغه خوند چې په بخارۍ کې دی په بادپکه کې نشته. وروسته 3 واړو وخندل. ما یې سترګو ته وکتل چې سترګې تنګې یا کوچنۍ شوې، لاندې غاښونه یې له پاسنیو غاښونو سره نښتي وو او په ډېر قوت یې غاښونه پر یو او بل مخل، تر دې چې د غاښونو د کړپاره غږ اورېدل کېده. رئیس صاحب له خپل جب څخه یوه کوچنۍ کڅوړه راویسته او ویې ویل: ښاغلی نستوه، پوهیږي دا هر څه $100 قیمت لري. بسنه کوي چې له دې څخه یو نوشیجان کړي او په ژوند جنت ته لاړ شي. ومې ویل: قدرمن رئیس صاحب، دا څه دي؟ وی ویل: دا ټابلیټکا نومیږي، فضایي راکېټ دی، سړی مستقیم جنت ته بیایي. یو دانه مې ترې واخیست، ګورم چې خړ خاکستري رنګ یې درلود. بیرته مې ورکړ. ورته ومې ویل: مهرباني وکړئ. په موسکا سره یې راته وویل چې ستا مال دی، وایې خلا نوشیجان یې کړه. ومې ویل: رئیس صاحب، زه په تا باور لرم، مګر خپله پوهیږي چې زما له نشهیي توکو څخه کرکه کیږي. په جدیت سره یې راته وویل:
ښاغلی نستوه، دا مخدره توکي نه دي. ته چې څه وینې دا د رئیسۍ نشه ده، $100 یې قیمت دی، او بیا زه خو کوم خراب شی تا ته نه درکوم؟ نه پوهیږم. هغه مهال مې ولې په رئیس لیوني باور درلود. ومې ویل سمه ده رئیس صاحب، زه په تاسو باور لرم، خو دا کار شاید موږ ټولو روږدي کړي. مسکی شو، وی ویل ته واخله ووهه، د وهلو سر پورته دی. وروسته یې وویل که روږدی شوې مسؤلیت او جرم یې زما په غاړه. ملګرو یې هم وهڅولم او ګولۍ مې په خوله کې واچوله. دومره ترخه وه، فکر مې کوه چې د ټولې نړۍ تریخوالی په همدې ګولۍ کې دی. ګولۍ مې په خوله کې وه، دوی بیا سپارښتنه راته کوله چې شین چای وڅښه. موده وروسته یو ښه احساس راته پیدا شو. د هر ګیلاس چای په څښلو سره مې داسې احساس کاوه چې د الله او جنت لوړو ته پرواز کوم. ټوله دنیا په یو ځل سره راته لذت بخونکې او له مهربانۍ ډکه شوه. یو ځل مې احساس وکړ چې غاښونه مې سره نښتي دي، ژامو مې درد پیل کړ، سترګې مې تنګې شوې وې. په پرله پسې توګه مو چای څښه او له ګرمۍ څخه مو خوند اخیسته. خپل لاسي ساعت ته مې اصلا ور فکر نه و. زه د شپې 8 بجې له دویو سره یو ځای شوم. هیڅ مې خپل ساعت ته نه کتلې. د شپې 8 بجې له دویو سره ملګری شوم. 3 نورې شپې مې له هغې سره تېرې کړې وې، خو زه نه وم ورباندې پوهه شوی. د شپې وروستي وختونه وو او شپه په ډېره چټکۍ سره تېره شوې وه. داسې فکر مې کوه چې 1 دقیقه تېره شوې ده. خوب اصلا نه و. ډېرې بې خوبۍ په ټولو خپلې وزرې غوړولې وې. د سهار تر 2 بجو پورې یو ځای پاتې شو. اشتها له منځه تللې وه. ما له دویو څخه اجازه واخیسته څو کور ته لاړ شم. رئیس هم غوښتل چې خپل کور ته لاړ شي. وضعیت بالکل بدل شوی و. نشې بېهوښه کړي وو. ډېرې ځان دردۍ او خستګۍ ټول راګیر کړي وو. کله چې د نورین ټلویزیون انګړ ته ورسېدم، د قدم وهلو نوره شیما په ما کې نه وفاتې. ډېره سخته راته تمامېده. زه هغه وخت د نورین ټلویزیون د څېړنیز ټیم مسؤل وم. ټولو په نورین کې زه لیدلم او د مدیر صاحب په نوم یې غږ راباندې کاوه. زما له همکارانو یو تن نږدې راغی، وی ویل څه شوي مدیر صاحب؟ ځواب مې ورکړ ځان مې درد کوي. زما موټر چلونکي نثار ته غږ وکړه. نثار راغی، وی ویل ټوله شپه په دفتر کې پاتې شوې، شمیره مو غلې وه او زه هم خپل کور ته لاړم. مور دې څو ځلې اړیکه ونیوله او ستا پوښتنه یې وکړه. ما ورته وویل چې نستوه نن شپه په دفتر کې پاته دی. ما ورته وویل لاس مې ونیسه. خو ده بیا پوښتنې کولې چې ولې څه شوي دي. ما ورته وویل وجود مې ډېر سخت درد کوي. په تعجب سره یې وویل پرون سهار خو ته رک روغ او نورمال وې، اوس ولې داسې ضعیف شوی؟ ما ورته وویل چې نه پوهیږم، لاس مې ونیسه. په موټر کې مې کېنوه او کور ته مې ورسوه. موټر له دفتر څخه د کور پر لار په ډېر ګړندۍ توګه په حرکت کې و. خو ما داسې فکر کوه چې موټر چلونکی مې اوس هم ډېر ورو روان دی. ورته په غوسه شوم. په لوړ غږ مې ورته وویل موټر ولې سم نه ځغلوې؟ ده وویل ښاغلی مدیر صاحب، له دې څخه زیات تیز تګ سرعت یا زما ژوند اخلي او یا هم ستا. د ډېر ژور درد له امله نږدې و چې چغې ووهم. فکر مې کاوه چې یو زنځیر لرونکی لوی ټانک زما په وجود له پاسه تیر شوی دی. په پښو کې مې ډېر سخت او ژور درد احساساوه. کور ته ورسېدم. دروازه مې وټکوله. چې مورجانې مې دروازه را خلاصه کړه او راته ویې ویل خیرت ونستوه جانه، د شپې ولې کور ته رانغلې؟ یوازې همدومره مې ورته ویل مورجانې ناروغ وم. خپلې خونې ته لاړم. د ډېرې ژورې ځان دردۍ له امله ویده شوم. د مازدیګر شاوخوا 6 بجې مورجانې له خوبه ویښ کړم، خو بیا مې هم حالات ډېر خراب وو او د ستړیا احساس مې کاوه. هغه مهال د شپې له 2 بجو تر 8 بجو پورې د سلام سرزمینی من خپرونه په ژوندۍ بڼه خپرېدله. مورجانې مې په خواږه غږ راته غږ وکړ موټروان دې در پسې راغلی دی، خپرونې ته نه ځې؟ ورته ومې ویل ځم. ډېر ستومانه وم، دومره ستومانه چې د کېناستلو توان مې هم نه درلوده. هوډ مې وکړ چې دفتر ته لاړ شم.
او رئیس ته ووایم زه نشم کولی چې نن شپه خپرونه مخته یوسم. کله چې دفتر ته ورسېدم ومې پوښتل رئیس چیرته دی؟ وی ویل په 4 پوړ څرخي خونه کې دی. همدغه 8 شمېره خونه د رئیس وه. په ډېر خراب وضعیت او بې حالۍ سره د رئیس کوټې ته دننه شوم. ګورم چې رئیس له خپلو هماغه 2 ملګرو سره خوښ ناست دی. برقي بخارۍ ورته روښانه ده او په پرله پسې توګه شین چای څښي. ورته ومې ویل رئیس صاحب زه نشم کولی چې نن شپه خپرونه مخته یوسم. په غوسه شو وی ویل ولې ښاغلی نستوه؟ ټول خلک په ډیره لیوالتیا سره ستا د خپرونې وړاندې کولو په پار چې د بابا جانیانو په اړه دا د انتظار شیبې شمیري. ځواب مې ورکړ زه ډېر ستومانه او کم انرژي یم نو په همدې خاطر ما وبخښه. دی مسکی شو وی ویل ووایه چې تیل نه لرم ښاغلی نستوه. د 2 ملګرو له جملې څخه یوه مسکا سره له خپل جب څخه بل ټابلیټ کار راوایست او د پیغور په ډول یې وویل چې دا دی واخله 8 لیټره تیل. دا ځل پرته له دې چې ووایم نه یې اخلم وامې اخیسته او خولې ته مې واچوله. دومره ترخه وه چې پوښتنه مه کوئ. 2 ګیلاسه چای مې ورپسې وڅښه او وروسته داسې حس راته پیدا شو چې هیڅ خبره نشته او فکر مې کاوه چې مخکنۍ ستوماني له دروغو پرته بل څه نه و. د هغه ماشین په څیر شوم چې کلونه وروسته 2یم ځل روښانه شوی وي. خپل ټول قوت او پر ځان اتکا مې بیرته ترلاسه کړه. په ځواکمنه توګه مې د ساعت او خواته وکتل چې د شپې 2:02 بجې دي. رئیس ته مې وویل زه ځم سټډیو ته. وی ویل ورځه لاړ شه. کله چې لاړم ګورم چې د خپرونې 2 تنه میلمانه هم راغلي وو. خپرونه مې په ډیره ښه او ځواکمنه توګه پای ته ورسوله. تر دې حده قوي خپرونه وه چې د بابا جانیانو ټیم یې ډیر قهرجن کړی و. کله چې له سټډیو څخه څرخي خونې ته د رئیس څنګ ته راغلم ګورم چې د خپرونې په شمیره باندې د رئیس دفتر ته پرله پسې زنګونه راغلي وو. چې څنګه دننه شوم رئیس په مسکا راته وویل اتله بیا د انقلاب رامنځته کړی دی. له خپرونې 2 ساعته وروسته د دفتر ټلیفون ته پرله پسې زنګونه راتلل. په څرخي خونه او د حرارت په لوړه درجه کې د ټابلیټ کا نشه یو ځل بیا ډیره او ځواکمنه شوه. خپل موټروان ته مې زنګ وکړ. ورته مې وویل چې مور ته مې زنګ ووهه او ورته ووایه چې نن شپه بیا هم نستوه کور ته نه راځي، کار لري. ته هم خپل کور ته لاړ شه. زه نن شپه هم په دفتر کې پاتې کیږم. موټروان مې ډیره جالبه خبره وکړه. وی ویل مدیر صاحب پرون دې هم مور پوښتنې کولې چې نه پوهیږم په نستوه څه شوي دي، ولې دا ډول دی؟ پرون یې حالات ډیر خراب او تر ډیره ویده وو. څه ور باندې شوي دي؟ غوره ده چې کور ته لاړ شي مدیر صاحب. زه ورته په غوسه شوم. ورته ومې ویل زما په کار کې ستا کار نشته. ټلیفون مې غلی کړ او بیا هم د تیرې شپې په شان تر سهاره په ډیر خوند تیره شوه شپه. شین چای او ټابلیټ کا خپل تاثیرات او خوند درلود. د سهار خواته نشي بیا زور واخیست او پر ټول بدن مې د ژور درد څپه خپره شوه. وروسته بیا له خپل موټروان سره د کور پر لور روان شوم. موټر ته له پورته کېدو سره سم د درانه خوب څپه را باندې راغله. د کور دروازې ته له نږدې کېدو سره سم موټروان ویې کړم. په ډېرې ستړیا سره کور ته دننه شوم او مور مې وپوښتل په دې 2 ورځو کې دې بیخي بدلون کړی دی، په تا څه شوي؟ ځواب مې ورکړ مورې ډېرې پوښتنې مه کوه. په دفتر کې مې کار ډېر و. ستړی او ستومانه یم، ویده کېږم. وروسته ویده شوم. بیا هم د تیر په څیر د مازدیګر 5 بجې وې چې مور مې ویښ کړم. اوس مې مور ډیره جدي وه. په پوره جدیت سره یې پوښتنه وکړه نستوه په تا باندې څه شوي دي؟ نه خبرې کوې نه ډوډۍ خوري او تر ډیره ویده وې. علت یې څه دی؟ ما ته د خبرو هیڅ حوصله نه وه راپاتې. ورته ومې ویل کارونه او بوختیاوې مې ډیرې شوي دي. مور مې وویل زویه ته خو په نورو وختونو کې هم بوخت وې مګر په دې ورځو کې بیخي بل ډول بوخت یې. د مور پوښتنو به داسې بده اغېزه را باندې کوله لکه په سر مې چې څوک په مرمۍ ولي. په غوسه مې ځواب ورکړ مورې ته څومره ډېرې پوښتنې کوې، پرې مږده، اخر څه خبره ده، په څه پوهېدل غواړې؟ آیا په ما څه شک لري؟ مور مې په خورا معنا لرونکې توګه وویل
ستا په اړه هیڅ ډول شک نه لرم، خو د سترګو له څنډې په تجسس راته کتل. له کوره ووتم، موټر چلونکی مې بهر راته انتظار و. کله چې موټر کې کېناستم، زما د موټر چلونکي کتلو حرکاتو بشپړ بدلون کړی و. بل ډول یې راته کتل. احساس مې کوه چې د نوموړي کتل هم زما د مور د کتلو په څیر مینه ناکه او له زړه سوي ډک دي. مینوالو، دا وه د پولیس سوخته د ناول دوهمه برخه چې ما صحت سمسور درته وړاندې کړله. تر بلې برخې ما ته اجازه راکړئ، هر چیرته چې یاستئ الله مو مل. خو یوه یادونه درته کوم چې زما یوټیوب که کوم ملګري نه وي سبسکرایب کړی، هغې سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. تر بیا ښه وخت.